سلام وخت بخیر. نن می د جنرال سمیع سادات تقریبا 1 ساعت د لایف خپرونه ټیک ټاک کې تعقیبول، خو ځینې پوښتنې راته مطرح وي، ومې نسو کولی چې هغه ورڅخه وپوښتم. خو دغه ټول هغه پلانونه، هغه تګلاره چې آینده کې غواړي چې هغه پلي کړي، هغه ځینې ځوانانو، ځینې دوستانو ورڅخه پوښتنې درلوښتلې، هغه بیان کړه. دا چې پلان همیشه تطبیقونکی بشپړ نه دی. د پروګرام یو څنډه ځینې وخت تطبیقېږي او ځینې وخت هېڅ نه تطبیقېږي، خو هغه د ده پلانونه ما ولوستل او البته وامې اورېدل. ما ته ځینې پوښتنې مطرح دي. ما غوښتل چې هغه پوښتنې د خپل څخه وپوښتم. یو دا چې تقریبا نږدې 15 لسیزو کې، تېرو 15 لسیزو کې افغانستان د جنګ او د باروتو او د توپکو ډګر ګرځېدلی و، چې په دې کې زیاتره ولسي خلک قرباني سوه او اقتصاد ضربه وخوړله. ویجاړي خپل اوج ته ورسېدلې، ملکي خلک شهیدان او پیغلې تور سرې سوې، کونډې سوې، ماشومان یتیمان سوه. لا هم که چیرې د جنګ لمن آینده کې وغوړول سي، یا په کوچنۍ پیمانه او یا په غټه پیمانه، آیا دا د جنګ یا د سمیع سادات ډله او یا د مقاومت په نوم چې کومه ډله ده، او یا داسې نورې ډلې چې ترکیه کې، متحده ایالاتو کې یا ایران کې او یا په نورو هیوادو کې بیل بیل سیاسي احزاب خپل ناستې لري، آیا په آینده کې بیا هم د جنګ د اړخه په افغانستان کې ثبات راتللی سي؟ آینده کې افغانستان یو خپلواک مستقل هیواد راتللی سي؟ که چیرې راتللی سي، څنګه به راتللی سي؟ ځکه چې موږ تقریبا تېرو 15 لسیزو کې تاریخ هغه بیانوي، د هغه څخه تجربه شته چې حتی په افغانستان کې سیاسي احزاب په خپلو کې سره جوړ نه وه، یو بل یې سره ووهل، لکه حکمتیار، لکه احمد شاه مسعود، لکه نور داسې سیاسي مشران چې د هر قوم، قبیلې او د هر سمت څخه یې استازیتوب کوئ. آیا د جنګ لاره موږ ته ګټوره پایله درلود په تېره کې؟ یو سوال دا. دوم دا چې دغه سیاسي احزاب چې اوس د هیواد بهر او یا پټو ښکاره، دوی اوس خپل ناستې لري، آیا دا وی اوس هم د اکثریت ملت، د اکثریت ولس د باور رایه ترلاسه کولی سي؟ ولس یو ځل بیا په دوی باندې باور کولی سي؟ ښه بیلګه یې اوسنی نظام دی چې دوی په بار بار دا وایي چې موږ د ولس په وچې ډوډۍ خپلواکي ترلاسه کړې، د ولس په ملاتړ موږ دې ځای ته رسېدلي یو. خو نن د هماغه ولس په سترګو کې خاورې اچي، نن د هماغه ولس پر خولې لاس نیولی چې خپل غږ پورته نه کړي، د ښوونځیو دروازې تړلي، اقتصاد په داسې یو حالت کې دی. او په تېره کې که نور سیاسي احزاب او سیاسي ډلو ته ځیر سو، نو هغو څه کړي دي؟ هغو خو هم همیشه د ولس سره لوبه کړې. که هغه جمعیت ته ځیر سو، که هغه حزب اسلامي ته ځیر سو، که هغه جنبش ته ځیر سو، که هغه هر یوه ته هغه سیاسي احزاب چې په افغانستان کې خپل امتیازات د قوم په نوم باندې، د سمت په نوم باندې، د ژبې په نوم باندې اخیستل او اخیستي دي، هغو خو خپل باور د لاسه ورکړی. دا نوي حرکتونه به څنګه باور ترلاسه کوي؟ ځکه چې موږ د تېرې څخه ښه خاطره نه لرو. دومه خبره دا چې یوازې خو جنګ زموږ درد نسي دوا کولی، او نه په تېره کې زموږ درد دوا کولی، پرته له دې چې ویجاړي، تخریب. د بل اړخه څخه
بین الافغاني ناستو ته سترخان غوړول یا د دوحې د تړون په موضوع کې منځګړیتوب یا درېیمګړیتوب دوحې وکړي د جمهوریت او متحده ایالات یا نړیوالې ټولنې د بل اړخه د امارت سره اوس دوحې څه کړي دي، نړیوالې ټولنې څه کړي دي د افغانستان د اوسني ولس د اوسني ستونزو لپاره. که نور ټول اړخونه اقتصادي اړخ یې پرېږدو، د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخلې اړخ پرېږدو، یوازې که د زده کړو چې هغه یو اصل دی، زده کړې یو بنیادي اساسي د راتلونکي لپاره یو حیاتي موضوع ده، د هغه لپاره دغه درېیمګړي چې هغه قطر او یا دوحه ده دې څه کړي. نړیوالو ټولنې د دې کلکینه یا د دې پنجرې څخه چې هغه دوحه ده چې د دې ادرس څخه ټول هغه سیاسي دفتر هلته و، هغه سیاسي ناستې، هغه په قول د معروف هغه غوړ سترخان په دوحه کې غوړول سوی و، پر هغه سترخان باندې ټول وروڼه و ناستو سره دې ادرس څه کړي. دغه سیاسي بهیرونه چې اوسني بیا هم سره په گردش دي، ځینې په ترکیه کې، ځینې په ایران کې، ځینې په امریکا کې، ځینې په نورو هیوادو کې، جرمني کې یا که وګورو ځینې بلنې متحده ایالاتو ته د سیاسي مشرانو، دا به څومره زموږ لپاره ګټوري، څومره به ولس د دې منځ څخه هغه خپل سکون واخلي، څومره به د دوی هغه راتلونکي خوندي. دا هغه پوښتنې دي چې همیشه په کاذب ډول باندې جواب سوي دي. نو اوس ولس تر ډېره بریده هوښیار سوی دی، نه د جنګ لاره افغانستان کې د حل لاره ده. زه خو وایم زما نظر دا دی چې د کمې زاویې څخه چې دغه اوسنی حالت امارت ته لاس تولیدلی، د هماغه زاویې څخه که چیرې فشار نه وي، که د هماغه زاویې څخه اصلاحي موضوعات په جدي ډول باندې تعقیب نه سي، بله لاره زما په نظر باندې مثبته پایله نه لري. ځکه چې د هماغه زاویې څخه د تیر 20 کلم نظام جوړ سوی نظام هغه وسپارل سو د یو توافق پر اساس باندې، د یو وکړې پر اساس باندې چې یا 20% یا 30% اوس عملي جنبه لري، او یا دا چې هیڅ جنبه نه لري. ولې یو حاصل دا و چې هغه کې ټول یو ځای سره کښېنستل، تبادله د افکارو وسوه. نو که چیرې د هغه زاویې څخه اوس هم پر دې کار وسي، امکان لري چې تر یو اندازه په دې اغیزه ولري، مثبت اغیزه ولري. ولې دغه نظامی تحریکات یا نظامی فعالیتونه دا به ومنو. ځه خیر، امارت وایي چې موږ 20 کاله وجنګېدلو، جمهوریت مو وګټئ. ښه، زه وایم چې دغه سیاسي ډلې ټپلې چې اوس د هیواد بهر خپل فعالیت لري، دا به هم 20 کاله وجنګېږي، 15 کاله به وجنګېږي، 10 کاله به وجنګېږي، نړیوال ملاتړ به ولري نظامي، خو په پایله کې به څوک ویجاړ سي، څوک به مالی او ځاني زیان وویني. بیا به د دو په مقابل کې بیا به څوک برته جنګېږي. دا جنګ به څومره دوام مومي. دا اوسنی نظام امارت په لاس کې 10 کاله خوندي سو، په مقابل کې جنګ روانو، بیا هغو 10 کاله بعد د لاسه ورکوي، برته بیا به امارت هغو په مقابل کې جنګېږي، داعش به جنګېږي، نور ډلې ټپلې به جنګېږي. خو دا خو حل لاره نه سوه، ځکه چې تیر نږدې 50 کاله، نږدې 15 لسیزې همدا لړۍ همدغسې را روانه ده چې موږ یې اوس وینو. ښه ثابته نظامونه موږ د لاسه ولاړه. نو دا خو د حل لاره نه ده. که چیرې تاسو ښه نظر لرئ، هغه وړاندې کړئ چې پر هغه باندې هم تبصره وکړو. مننه.